سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ مو د اتم ټولګي تدریسي بهیر د جذرونو تر تقسیم پر رسیدل دي. د جذرونو تقسیم کې ځینې قوانین دي. د هغوی په قوانینو په زده کولو سره تاسو کولی شئ د جذرونو تقسیم عملیه اجرا کړئ. نو هغه عملیې زه نن دلته تاسو ته تشریح کوم. د جذرونو تقسیم لومړی قاعده داسې ده. ګورئ، د جذرونو لومړی قاعده یې داسې ده. لومړی قاعده یا لومړی قانون د جذرونو د تقسیم لپاره داسې ده. که چیرې تاسو ولرئ چې 12 تر جذر لاندې تقسیم کوي پر 3 تر جذر لاندې. جذرنما خو چې نه لیکل شوی، تاسو پوهېږئ چې جذرنما چې نه لیکل شوی باید څو وي؟ باید 2 وي. نو که چیرې د تقسیم په حالت کې دا جذرنماوي مساوي او مجذورونه مختلف وي، تاسو باید دا جذرونه څه ډول وویشئ. د دغه جذرونو د ویشلو لپاره لومړی له مساوي جذرنماو څخه باید یوه جذرنما واخلو، ولیکو او دا مجذورونه یو پر بل وویشو، یعنی 12 تقسیم پر 3 تر یو جذر لاندې لیکو. اوس راځو دوامو جذرنما د خپل پر حال سره یې لیکو. دا مجذورونه ویشو، 12 پر 3 وویشم 4. اوس نو د 4 مربع جذر یا دوام جذر چې دی هغه 2 دی، ځکه 2 2 4 کیږي. دا و د دغه جذرونو حاصل تقسیم. اوس مثلا موږ ته لیکل شوي وای 50 تر مربع جذر لاندې تقسیم کی پر 2 تر مربع جذر لاندې. د جذرونو په حاصل تقسیم کې د جذرونو په تقسیم کې که چیرې جذرنماوي مساوي او مجذورونه مختلف وي، نو تاسو به څنګه د حلوئ؟ د مساوي جذرنماو څخه لومړی یوه جذرنما لیکو او دا مجذورونه یو پر بل چې مختلف دي تر یو جذر لاندې یې ویشو، تر یو جذر لاندې کوي، یعنی 50 تقسیم پر 2. اوس جذرنما 2 لیکو، مجذورونه ویشو، 50 پر 2 وویشم دا کیږي 25. د 25 مربع جذر یا دوام جذر چې دی 5 دی. ولې؟ ځکه چې 5 25 کیږي. کیدای شي جذرنما له 2 څخه خلاف کړي، 3 4. مثلا تاسو ته ولیکل شي وای ا پتوان د 8 تر 3 جذر لاندې تقسیم کوي پر ا پتوان د 5 تر 3 جذر لاندې. تاسو چې دغه ویشي داسې باید وویشي. لومړی له مساوي جذرنماو څخه یوه جذرنما، دا مجذورونه چې مختلف دي دا یو پر بل ویشو، خو باید څنګه وویشي؟ داسې چې لومړی له مساوي دا چې تاسو کله ویشي، دا مجذورونه چې تاسو کله ویشي چې معنا مختلف وي، تاسو به داسې وویشي چې لومړی باید د مساوي قاعدو دغه ا پتوان د 8 اخلو پر ا پتوان د 15 ویشو تر یو جذر لاندې، مخکې تر جلا جذرونو لاندې، اوس تر یو جذر لاندې لیکو. نو اوس به راسو جذرنما 3 پر خپل حالت ولیکو. د تقسیم په حالت کې چې کله د قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي، د طاقت له قوانینو څخه په استفاده قاعدو څخه یوه قاعده نیسو او توانونه منفي کوو، له 8 څخه منفي کوو دغه 15. اوس به راسو تر 3 جذر لاندې له یګانو څخه یوه ا نیسو، له 8 څخه چې 15 کم کو 3. که چیرې قاعده او جذرنما مساوي کولی شي اختصار یې کوي، ساده جواب یې جذر یې له منځه ولاړې، ساده ا د دغه جذرونو حاصل تقسیم سو. نو دا و د جذرونو د تقسیم لومړی قاعده چې مجذورونه مختلف جذرنماوي مساوي، مجذورونه به ویشي تر یو جذر لاندې او له مساوي جذرنماو څخه یوه جذرنما لیکي. دا چې کله وویشي 4 د 4 مربع جذر 2 دی. په دغه ډول به تاسو د جذرونو تقسیم خلاصوي. نو دا و لومړی قاعده. اوس راځو د جذرونو تقسیم دوهمې قاعدې ته. نو د جذرونو د تقسیم لومړی قاعده مو وویله چې په هغه کې به مجذورونه مختلف جذرنماوي به مساوي وي. اوس راځو د جذرونو دوامه قاعده لولو. هغه داسې ده. دوامه قاعده د جذرونو د تقسیم لپاره دوامه قاعده څه ډول ده؟ زه به تاسو ته وښیم. هغه داسې ده چې مثلا که چیرې د تقسیم په حالت کې مثلا مجذورونه مساوي جذرنماوي مختلف وي، دغه قانون یا قاعده چې ده په 8م صنف کې په کتاب کې نشته. ولې په عمومي ډول چې موږ د جذرونو له سوالو سره مخ کېږو، دا سوالونه به موږ ته په مخه راځي.
د دې لپاره چې هغه سوالونه حل کړو نو باید دا قاعده زده مو وي. په 8م صنف کې لومړۍ قاعده سته هغه چې موږ وویل مګم دا قاعده نشته خو د دې لپاره چې تاسو جذرونه باید زده وي باید دا دوامه قاعده هم د سره زده کړئ. هغه داسې ده که چیرې د تقسیم په حالت کې مجذورونه مساوي مګر جذرنماوې مختلفې وي تاسو به دا سوالونه څنګه حلوئ؟ داسې لومړی راځو له مساوي مجذورونو څخه یو مجذور لیکو. له مساوي مجذورونو څخه یو مجذور لیکو. د جذرنماوې چې مختلفې دي لومړی یې ضربوو د جذرنما په حیث لیکو او بیا یې منفي کوو د مجذور د توان په حیث لیکو. څنګه منفي کوو؟ د مخرج له جذرنما څخه د صورت جذرنما منفي کوو او د مجذور په توان باندې یې ورلیکو. مساوي 12 چې مجذور دی دا به ولیکو 3 15 15 او له 15 چې 3 کم کو دا 2 دا و د دغو جذرونو حاصل تقسیم. کله چې نور هم ساده کوي د جذرونو ساده شکل طاقت دی. که چیرې تاسو دا ساده کوي نو 12 به راواخلي و به یې لیکئ دا د مجذور توان پر دا جذرنما. د دې نتیجه سره 12 په توان ده 2 پر 15 د دغه جذرونو حاصل تقسیم. یا مثلا یو بل مثال تاسو ولري وای A تر دریم جذر لاندې تقسیم A تر مربع جذر لاندې. تاسو دغه جذرونو حاصل تقسیم پیدا کړئ. کله چې تاسو د جذرونو حاصل تقسیم کوئ چې مجذورونه مساوي خو جذرنماوې مختلفې وي په داسې حالت کې له مساوي مجذورونو څخه باید یو مجذور ولیکئ. لومړی جذرنماوې ضربوو په جذرنما یې لیکو بیا نو د مخرج له جذرنما څخه د صورت جذرنما منفي کوو او د مجذور په توان باندې یې لیکو. نو A مجذور دی دا به ولیکو 3 2 6 دا له 2 څخه 3 کم دي. دا عدد چې علامه نه لري علامه یې مثبت ده. د اعدادو علامې چې کله سره مختلفې وي علامې مختلفې وي باید په منځ کې د جمع عملیه اجرا نه سي. منفي له لوی عدد څخه به کوچنی عدد کم کړي له 3 څخه چې 2 کم کړي یو او علامه باید د لوی عدد یا چې مطلقه قیمت چې ډیر وي د هغه عدد علامه باید ورته ولیکل سي. دا و د دې جذرونو حاصل تقسیم. خو کله چې ساده کوي نو تاسو به داسې ولیکئ چې A په توان د مجذور توان پر جذرنما A په توان د -1 پر 6 دا و د جذرونو حاصل تقسیم. نو دا و د جذرونو د تقسیم قاعدې چې ما تاسو ته وښولې. که چیرې تاسو د جذرونو دغه ویل سوي درسونو کې چې ما تاسو ته د جذرونو د ضرب قاعده او تقسیم قاعدې ښودلې دي که چیرې تاسو دا زده کړئ انشاءالله د جذرونو د ضرب په سوالو کې به مشکل ونه لرئ. له لیدنې څخه مو مننه.